Assalamualaikum. Welcome to part 4. اوس موږ تاسو دا خبره کړې وه چې موږ به تاسو له د په ټینسز په اند کې ټینسز چې کوم لاست کلاس دی په هغې کې موږ تاسو له یو داسې ټپ راوړو چې په هغې باندې په ذریعه به تاسو د هر یو ټینس کې چې کوم ډفرنس دی هغه تاسو هغه تاسو کلیر شي. لکه تاسو به عموما په ذهن کې دا کوېشن راتلو چې د پاست انډیپینډنٹ ټینس او د پریزنټ انډیپینډنٹ ټینس په منځ کې څه فرق دی. لکه عموما به تاسو ذهن ته صرف د فرق سوال راتلو، د فرق سوچ به هم کوو چې دې منځ کې یو اخر فرق څه وي. نو موږ دا ویډیو نن چې جوړه کړې ده موږ صرف په دې بنیاد باندې جوړه کړې ده چې موږ دغه مسله ستاسو حل کړو او د تاسو چې کومه مسله هغه یې لپاره د انشاءالله نن د دې ویډیو نه کتلو نه بعد به ستاسو دغه مسله بالکل کلیر شي او تاسو به د دې قابل شئ چې د انګلیش ټینسز خپله هم زده کړئ او بل چا ته ټیچ هم دی، بلکې تاسو نه به د انګلیش ټینسز ایکسپرټ جوړ شي. د انګلیش پارت 1 ټینسز کوم پارت 2 پارت 3 د هغې ټول نچوړ چې کوم دی هغه هم صرف دا پارت 4 دی. لکه هغه ټولې ویډیو تاسو وکتلې که نه تاسو اوس دې ویډیو کې دا وپېژنئ چې دا موږ دا دونه ویډیو کتلې موږ د اخر دې نه څه زده کړل. نو نن دا تاسو نن دا ویډیو ستاسو دپاره یو قسم له زده کړه هم ده، یو قسم له امتحان ستاسو دپاره هم دی چې دې کې اوس تاسو ته پته ولګي چې آیا ما دا دونه ټینسز ویډیو وکتل. لکه پارت 1 موږ شیر کړو، پارت 2 پارت 3 اوس دا پارت 4 دی، دلته ټینسز کلاسونه ختم شول. نو هلته به تاسو ته دا اندازه وشي چې یاره موږ دا دونه کلاسونه وکتل، موږ اخر دې نه زده کړل څه، موږ دې نه څه نالج واخیسته. نو اوس دا تاسو دپاره یو امتحان او زده کړه دواړه شول. اوس موږ راتلو موږ تاسو ته به دا فرق هم کلیر کوو او انشاءالله دې ویډیو کتلو نه بعد تاسو فرق هم وپېژنئ، بلکې د ټینسز به ډېر زیات او ښه ایکسپرټ جوړ شي او په ټینسز به بالکل پوه شئ او دا ټینس به تاسو نه بیا په ټول عمر کې هېر نه شي. راځو موږ فرسټ اف آل څه ویلي وو؟ پریزنټ ټینس. د پریزنټ ټینس کې لومبی موږ ویلي وو پریزنټ انډیپینډنټ ټینس. د پریزنټ انډیپینډنٹ ټینس پسې بیا موږ ویلي وو هغې سره ریلیټ چې کوم پاسټ انډیپینډنٹ ټینس او بیا موږ ورسره ویلي وو فیوچر انډیپینډنٹ ټینس. اوس دې منځ کې یو فرق څه وي؟ لکه یو جمله زه د پاسټ انډیپینډنٹ مطابق ویم بیا یې مطلب څه وي؟ که یو جمله زه د فیوچر انډیپینډنٹ ویم او که یو جمله چېرته د پاسټ انډیپینډنٹ ویم نو دې به څه اثر وي په جملې باندې چې کله زه ټینس بدلوم نو دې په جملې به څه اثر وي، جملې مطلب به څنګه هغې سره متاثر کېږي او جملې مطلب به بدلېږي. نن موږ همدغه فرق چې کوم دی تاسو ته کلیر کړو او دغه فرق زه اوس یو جمله وایم اکارډنګ ټو پریزنټ انډیپینډنٹ ټینس. ما سره پریزنټ انډیپینډنٹ ټینس یو جمله ده، پریزنټ سیمپل ټینس او پریزنټ انډیپینډنٹ دواړه دې لپاره صحیح دي. زه ویم لکه چې هغه سیګرټ څکي، د دې لپاره به زه په انګلیش کې څه استعمالوم؟ په پریزنټ سیمپل ټینس مطابق هی سموک سیګرټ، هغه سیګرټ څکي. اوس که دا جمله زه ویم اکارډنګ ټو پاسټ سیمپل ټینس بیا یې مطلب څه وي؟ نو هغې ټینس کې به دا جمله داسې ویم he smoked. دا سموک تاسو وایي دا سیکنډ فرق دی. نو he smoked cigarette، هغه سیګرټ وڅکو. پریزنټ سیمپل ټینس کې دا مطلب و چې هغه سیګرټ څکي او پاسټ سیمپل ټینس کې دا مطلب شو چې هغه سیګرټ وڅکو. او که دا جمله زه ویم فیوچر سیمپل ټینس مطابق بیا به صحیح، نو دا جمله به بیا د فیوچر سیمپل ټینس مطابق داسې ویم چې he will smoke cigarette، هغه به سیګرټ څکي. اوس راشي لومبۍ جملې ته. لومبۍ جملې دا مطلب چې هغه سیګرټ وڅکو او وخت بس تېر شو. لومبۍ جملې دا مطلب و چې هی سموک سیګرټ، هغه سیګرټ څکي، لکه اوس لګیا دی سیګرټ څکي. او دویم جملې دا مطلب و چې هی سموک سیګرټ، سیکنډ فرق پکې راغلی پاسټ سیمپل جمله شوه نو دې دا مطلب شو چې دا وخت تېر شو، لکه هغه سیګرټ وڅکو، لکه د هغه سیګرټ څکو وخت چې کوم وخت تېر شو، هی سموک سیګرټ، هغه سیګرټ وڅکو. او زه رابله جمله ویم هی ویل سموک سیګرټ، نو دې دا مطلب شي چې هغه به سیګرټ څکي، په را روان وخت کې به هغه سیګرټ څکي، د دې بیا دا مطلب شي. بیا موږ پسې ویل پریزنټ کنټینیوس ټینس، پاسټ کنټینیوس ټینس او فیوچر کنټینیوس ټینس دا موږ ویل. نو اوس زه همدغه جمله یم د سیګرټ څکو والا، نو زه پریزنټ کنټینیوس ټینس کې به دا څنګه یم؟ نو زه ویم چې هی از سموکینګ سیګرټ، د دې به دا مطلب شي چې هغه سیګرټ څکي لګیا دی. پریزنټ کنټینیوس کې دا مطلب شو چې هغه سیګرټ څکي اوس لګیا دی، په اوس وخت کې هغه سیګرټ څکي. او که زه چېرته داسې ویم په پاسټ کنټینیوس ټینس کې چې هی واز سموکینګ سیګرټ، نو دې بیا دا مطلب شي چې هغه سیګرټ څکو لګیا و، په تېر وخت کې هغه سیګرټ څکو لګیا و. او که زه فیوچر کنټینیوس مطابق دا جمله ویم نو دې بیا دا مطلب شي چې هی ویل بي سموکینګ سیګرټ، هغه سیګرټ څکي لګیا به وي، هغه به سیګرټ څکي لګیا به وي، په را روان وخت کې به هغه سیګرټ څکي لګیا به وي. د لومبۍ جملې دا مطلب شو چې هغه سیګرټ څکي لګیا دی اوس وخت کې، هی از سموکینګ سیګرټ،
د دویمې جملې دا مطلب وي چې he was smoking cigarette، هغه سیګرټ څکول لګیا و. د درېیمې جملې دا مطلب وي چې he will be smoking cigarette، هغه سیګرټ څکي لګیا به وي. ورپسې بیا بل دی پریزنټ پرفیکټ ټینس. د کنټینیوس نه بعد موږ څه زده کول؟ پرفیکټ ټینس هم زده کوو. نو پریزنټ پرفیکټ ټینس کې زه دغه جمله هم د سیګرټ څکو والا خبره کوم، نو زه به پکې څه استعمال کوم؟ he has smoked cigarette، هغه سیګرټ څکي، هغه سیګرټ څکلي دي، هغه سیګرټ څکلي دي. د دې جملې دا مطلب شو چې he has smoked cigarette، هغه سیګرټ څکلي دي. اوس صحیح شو، پریزنټ پرفیکټ ټینس شو که نه. اوس دا جمله راواړوئ د پاست پرفیکټ ته، نو دا به زه په انګلیش کې داسې وایم چې he had smoked cigarette. smoked ترډ پامه پر شو پکې، په پرفیکټ کې به عموماً ترډ پامه پر باندې استعمالوو. نو he had smoked cigarette، هغه سیګرټ څکلي وو. پاست پرفیکټ کې دا مطلب شو چې هغه سیګرټ څکلي وو. او که دې ویم فیوچر پرفیکټ مطابق، نو he will have smoked cigarette، هغه به سیګرټ څکلي هم وي. پر روان وخت کې به هغه سیګرټ هم څکلي هم وي. د لومړۍ جملې دا مطلب شو چې هغه سیګرټ څکلي دي، پرفیکټ ټینس پریزنټ پرفیکټ. او دویم جملې دا مطلب چې he had smoked cigarette، هغه سیګرټ څکلي وو. او د درېیمې جملې دا مطلب شو د فیوچر پرفیکټ والا چې he will have smoked cigarette، هغه سیګرټ څکلي هم وي، هغه به سیګرټ څکلي هم وي، پر روان وخت کې به هغه سیګرټ څکلي هم دي. دریم نمبر پسې موږ زده کړي یو پرفیکټ کنټینیوس. څلورم نمبر پسې موږ زده کړي یو پرفیکټ کنټینیوس ټینس، پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس، پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس او فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس. لکه زه اوس یو دغه سیګرټ والا جمله بیا دلته لیکم، نو زه به داسې وایم چې he has smoking cigarette for 2 years. نو پریزنټ پرفیکټ کې به دې دا مطلب شي چې هغه د 2 کالو نه سیګرټ څکي. he has smoking cigarette for 2 years، هغه 2 کالو راسي سیګرټ څکي. او زه دا جمله اوس راوړم پاست پرفیکټ ته، نو زه به داسې وایم چې he had been سوري او بلکې موږ نه هم بین ایر شو، he had been smoking cigarette د پریزنټ پرفیکټ والا، هغه به 2 کالو نه سیګرټ څکي. او که زه داسې وایم د پاست پرفیکټ مطابق چې he had been smoking cigarette، د دې بیا for 2 years، هغه به د 2 کالو پورې سیګرټ وڅکل، چې زه داسې ویم پاست پرفیکټ مطابق. او که زه چېرته دا جمله راواړم فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ټینس ته، نو دا بیا داسې ویم چې he will have been smoking cigarette for 2 years، هغه به 2 کالو پورې سیګرټ څکي. لومړۍ جملې ته راشئ، لومړۍ جملې کې موږ دا ویل چې he had been smoking cigarette for 2 years، هغه به 2 کالو پورې سیګرټ څکي. اوس خبره ده پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس. او دویم ماده ویل چې he had been smoking cigarette for 2 years، نو دې دا مطلب چې هغه 2 کالو پورې سیګرټ وڅکل. او he will have been smoking cigarette for 2 years، دې دا مطلب چې هغه د 2 کالو پورې سیګرټ څکي. اگزامپل نمبر 2. زما امید دی انشاءالله چې په اگزامپل نمبر 1 باندې به تاسو ډېر ښه پوه شوي یې. اگزامپل نمبر 2 اوس چې موږ اگزامپل نمبر 2 کوو، تاسو بالکل له ډیپس کومه مسله چې کوم ده او بالکل کلیر شي. ما سره یو اگزامپل دی پریزنټ سمپل کې دی یو جمله یم چې هغه سکول ته ځي، نو زه به څه ویم he goes to school. او که دا جمله ته اوس راواړم پاست سمپل ته، نو دې بیا دا مطلب دا بیا داسې ویم چې he went to school. went سیکنډ فارم دی، دې بیا دا مطلب وي چې هغه سکول ته لاړی. لومړۍ جملې دا مطلب و چې هغه سکول ته ځي goes to school، او دویم جملې دا مطلب شو چې هغه سکول ته لاړی. که دا جمله ویم د فیوچر سمپل مطابق، نو he will go to school، هغه به سکول ته ځي. بیا پسې موږ راځو، موږ په سمپل نه بعد څه زده کړي وو؟ کنټینیوس هم زده کړي وو. نو کنټینیوس کې موږ څه زده کوو؟ اوس موږ کنټینیوس کې دا وایو چې هغه یو کار شروع دی اوس وخت کې، نو زه به اوس دغه جمله یم د سکول د تلو دغه، نو زه به داسې ویم چې he is going to school، هغه سکول ته روان دی. دې بیا دا مطلب چې هغه سکول ته روان دی، اوس ځي. او که دا جمله واړم پاست کنټینیوس ته، نو دې بیا دا مطلب چې he was going to school، هغه سکول ته تلو. پاست کنټینیوس دا مطلب چې هغه سکول ته تلو. او فیوچر کنټینیوس چې زه ویم چې he will be going to school، هغه به سکول ته ځي، روان به وي. تر روان خبر وشي چې هغه به سکول ته روان وي. او بیا موږ د کنټینیوس نه بعد څه زده کړي وو؟ پرفیکټ ټینس هم زده کړی وو. نو پرفیکټ کې زه اوس یو د سکول له تلو جمله اړوم، نو زه به اوس پر پریزنټ پرفیکټ کې زه یم چې he has gone to school، هغه به سکول ته تللی وي. صحیح شو.
او زه چې کله دا جمله واړم پاست پرفیکټ ته نو دا به سیم هی هیډ ګان ټو سکول، هغه سکول ته تللی و. او چې دې واړم فیوچر پرفیکټ ده نو دا به سیم هی ویل هیو ګان ټو سکول، هغه به سکول ته تللی هم وي، هغه به سکول ته تللی هم وي. او بیا موږ پسې اخر لاست نمبر کې څه زده کړي چې پرزینټ پرفیکټ کنټینیوس، پاست پرفیکټ کنټینیوس او فیوچر پرفیکټ کنټینیوس. نو هغې کې به دا جمله ته هم د سکول ته تلو ده چې هی هیز بین ګوینګ ټو سکول فار 5 years، هغه د 5 کالو راهیسې به سکول ته ځي. او چې دا جمله د اوس ویم پاست پرفیکټ کنټینیوس مطابق دا داسې چې هی هیډ بین ګوینګ ټو سکول فار 5 years، هغه به د 5 کالو راهیسې سکول ته تلو. او چې زه دا راوړم فیوچر پرفیکټ کنټینیوس ته نو دا به داسې ویم هی ویل هیو بین ګوینګ ټو سکول فار 5 years، هغه به د 5 کالو راهیسې سکول ته به ځي. لکه لومړۍ جملې دا مطلب چې هغه سکول ته ځي 5 کالو راهیسې. د دویمې جملې دا مطلب چې هغه 5 کالو راهیسې سکول ته تلو. او د څلورمې جملې دا مطلب وي چې هغه په روان وخت کې د 5 کالو راهیسې سکول ته ځي. دا و ډفرنس. او انشاءالله چې تاسو په دې ښه پوه شوي، زما امید دی تاسو په دې چارټ باندې ښه پوه شوي او تاسو به د کوم د فرق مسله چې کوم وه د دې په منځ کې هغې باندې به تاسو بیخي پوه شوي. لاست اګزامپل در کوم انشاءالله دې نه بعد به تاسو بیخي پوه شوي. اوس په اګزامپل دا لاست اګزامپل تاسو له زه کوم در کوم که نه دا بیخي ټینس بای ټینس در کوم. نو بیا پرزنټ، بیا ورپسې پاست، بیا ورپسې فیوچر. پرزنټ ټینس کې موږ بیا زده کوو پرزنټ سیمپل. نو پرزنټ سیمپل مطابق د یو جمله ویم چې حمزه ورک ان دس فیکټري، حمزه په دې کارخانه کې کار کوي. اوس وخت کې حمزه په دې کارخانه کې کار کوي. اوس دا جمله راواړوئ کنټینیوس ټینس ته، پرزنټ کنټینیوس ته راواړوئ. نو ده به داسې ویم چې حمزه از ورکینګ ان دس فیکټري، حمزه په دې کارخانه کې کار کوي، لګیا دی. په لومړۍ جمله کې هم دغه مطلب و چې کار کوي، خو په دویم جمله کې دا مطلب و چې حمزه اوس وخت کې په دې کارخانه کې کار کوي او لګیا دی. اوس راوړم پرفیکټ ته، دا جمله راواړوئ پرفیکټ ته. نو دا به داسې چې حمزه هیز ورکډ ان دس فیکټري، حمزه په دې کارخانه کې کار کوي. لکه اوس د پرفیکټ دا مطلب و چې حمزه په دې کارخانه کې کار کړی وي، حمزه په دې کارخانه کې چې کوم دی کار کړی دی. لومړی کې دا مطلب وي چې کار کوي، په دویم کې دا مطلب وي چې کار کوي، لګیا دی. او په دریمه کې دا مطلب شو چې حمزه په دې کارخانه کې کار کړی دی، حمزه په دې کارخانه کې کار کړی دی پرفیکټ مطابق. او اوس راوړم پرفیکټ کنټینیوس ټینس ته، پرزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس ته. نو هغې کې به زه داسې ویم چې حمزه هیز بین ورکینګ ان دس فیکټري فار 5 years، حمزه په دې کارخانه کې د 5 کالو راهیسې کار کوي. ورپسې موږ څه زده کړي وو؟ موږ ورپسې زده کړي وو پاست ټینس، پاست سیمپل ټینس، پاست کنټینیوس ټینس، پاست پرفیکټ ټینس او پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس. یو جمله زه دغه جمله ویمه د حمزه والا د پاست سیمپل مطابق. نو زه داسې ویم چې حمزه ورکډ ان دس فیکټري، ورکډ څوم پامه فرد دی؟ سیکنډ پامه فرد دی. نو دا جمله ما سره د پاست سیمپل شو، نو د دې به دا مطلب شي، په پښتو کې به دا ترجمه شي چې حمزه په دې کارخانه کې کار وکړو، حمزه په دې کارخانه کې چې کوم دی کار وکړو. او چې دا زه راواړم کنټینیوس ټینس ته، پاست کنټینیوس ټینس ته، نو دې بیا دا مطلب دا زه بیا داسې ویم په انګلیش کې چې حمزه واز ورکینګ ایټ دس فیکټري، حمزه په دې کارخانه کې کار کوو، په تیر وخت کې حمزه په دې کارخانه کې کار کوو. او چې دا اوس راواړم پرفیکټ ټینس ته، پاست پرفیکټ ټینس ته، نو زه به دا په انګلیش کې داسې ویم چې حمزه هیډ ورکډ ان دس فیکټري. په پښتو کې به دې جملې دا ترجمه شي چې حمزه په دې کارخانه کې کار کړی وو، حمزه په دې کارخانه کې کار کړی وو. او چې دا راواړم پاست پرفیکټ کنټینیوس ټینس ته، نو دې بیا دا زه بیا په انګلیش کې داسې ویم چې حمزه هیډ بین ورکینګ ان دس فیکټري فار 5 years، حمزه په دې کارخانه کې 5 کالو راهیسې کار کړی دی، حمزه له 5 کالو راهیسې په دې کارخانه کې کار کړی دی. اوس پسې موږ لاست نمبر څه زده کړي؟ فیوچر ټینس. نو فیوچر کې د حمزه د خبره کوو. نو زه فیوچر سیمپل ټینس کې داسې ویم چې حمزه ویل ورک ان دس فیکټري. نو دې په پښتو کې داسې ترجمه شي چې حمزه په دې کارخانه کې کار کوي، په روان وخت کې به حمزه په دې کارخانه کې کار کوي. اوس راوړم کنټینیوس ټینس ته. نو حمزه ویل بی ورکینګ ان دس فیکټري، حمزه به په دې کارخانه کې کار کوي، په روان وخت کې به حمزه په دې کارخانه کې کار کوي.
او چې راوړم فیوچر پرفیکټ ټینس ته نو حمزه ویل هیو ورکډ ان دیس فیکټری حمزه به په دې کارخانه کې کار کړی وي حمزه په دې کارخانه کې پر روان وخت کې کار کړی وي د پښتو ترجمه ډېر واضح واورئ څه شو حمزه به په دې کارخانه کې کار کړی وي پر روان به خبره شي او چې زه بیا راوړم future perfect continuous tense نو حمزه will have been working in this factory for 5 years حمزه په دې کارخانه کې د 15 کالو راځي کار کوي پر روان خبره بشي چې حمزه پر 15 کالو راځي په دې کارخانه کې کار کوي دا ټیپس چې ما تاسو له درکو د ما امید چې تاسو به پوه شوي او تاسو ټینس د منځ کې چې کومه ډیفرنس مسله وکنه به تاسو به کلیر شوي که چېرته تاسو ضرور د دې ویډیو نه زده کړي او د نه څه فایده اخیستې نو مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب نه هیر نشي او ویډیو ضرور لایک کړئ